موږ په بره پښتونخوا کې پر ډاکټر نجیب، پر جنرال رازق، په لاره پښتونخوا کې پر عارف وزیر، پر ارمان لوڼي، د خلق مر پر شهیدانو، پر عثمان راله، پر نور اسلام داوړ او داسې په لکونو شهیدانو خبر ولې خو زه کله کله یو زوړ ورغلی پر هر وګرو یو خوب ولې سړي کو سیرما یو غلی شوی درد راو پارو د زړه دننه مخبري ته ورشمه ستا د یادونو ادرې ته ورشمه په یو پرېوتي سلیو غوړېږمه په یو وران شوي قبر سلامونه پښتنو، زه د ملي شهید ارمان لوڼي مشره لور مینه ارمان یم. ارمان شپږ کاله سوي چې له موږه تللی، دا د ارمان شپږم تلین دی. پښتنو ارمان په خپله خاوره سر قربان کړی دی. په کار پښتنو راځئ چې موږ د ارمان ارمانونه وګټو او خپله خاوره. د 1980 کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه په سنځاوي کلي کې زیږېدلی ابراهیم ارمان لوڼی د مبارزې، زغم او عدالت لپاره د ژمنې یو داستان دی. د سختو حالاتو نه تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره د مقاومت سمبول وګرځي، د ارمان ژوند خلک لا هم هڅوي. ارمان په داسې چاپېریال کې لوی شو چې هلته هره ورځ ژوند یو ازمون و. د خپلې کورنۍ مشر په توګه هغه له ډېرو سختو سره په بېلابېلو کارونو لاس پورې کړ. هغه په پټرول پمپونو کې کار وکړ، د ډبرو سکرو کانونو کې خوله توی کړه او حتی په ښوونځیو کې وریجې وپلورلې. د دې ټولو ستونزو سره ارمان د زده کړو لپاره بېسارې ولوله لرله او په شخصي توګه یې ماسټري بشپړه کړه. د هغه لپاره زده کړه یوازې د بېوزلۍ څخه د خلاصون وسیله نه وه، بلکې د خپل ولس د ځواکمنتیا وسیله وه. د یو عادلې ټولنې جوړولو په هیله ارمان خپل ټول ژوند مبارزې ته وقف کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنسټ ایښودونکو په توګه هغه په نه ستړې کېدونکې توګه د ورکه شویو کسانو لپاره عدالت، د غیر قانوني وژنو مخنیوی او د ماینونو پاکولو غوښتنې وکړې. هغه باور درلود که حالات هر څومره سخت وي، بیا هم ممکنه ده چې خپلو خلکو ته هیله او نورمالتیا راوړو. موږ دا ورته وایو چې وروره موږ تاسو په څه شو کښېنو، موږ یو مذاکرات هېڅ مذاکرات نشته. زما او ستا سوشل کنټریکټ دی، ما او تا ته ریاست یې، زه عوام یم، ما او ستا ترمنځ آیین نو دې جلسې ته به د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین د پښتانه وطن پر ناخوالو پر ستونزو باندې وینا کوي چې په هغه کې ماورای عدالت قتل او پر چیک پوسټونو باندې د پښتانه سپین ږیرو، د سپورسرو، د ځوانانو بې عزتۍ کېږي او ځوانان. هغه اکثره ویل که وضعیت سخت وي موږ باید کار وکړو تر څو ښه یې کړو. ارمان یوازې یو فعال نه و، بلکې یو ښوونکی او شاعر هم و. نه یې وینې که په کسب کوې شیطانه منافقه، نه یې وینې که په کسب کوې شیطانه منافقه، زه مړ کېږم ته چپ یې مسلمانه منافقه. د ځوانانو اتلانو د ښارونو قاتل ته یې، د ځوانانو اتلانو د ښارونو قاتل ته یې، ورځ به راسي بیا به ګورو پاکستان منافقه. د هغه زده کوونکو د هغه له پوهې او الهام څخه ډېر څه زده کړل. په داسې وخت کې چې په سنځاوي کې د نجونو زده کړې ډېرې کمې وې، ارمان خپلې خور وړانګه لوڼۍ ته هڅونه ورکوله چې خپلې زده کړې ته دوام ورکړه. هغه حتی هغې ته کمپیوټر او پرنټر هم واخیست تر څو هغې ته د بریالیتوب لپاره اړین وسایل برابر کړي.
شهید ارمان لوڼی واحد انسان و چې د تاکید په دې کاوه چې په پښتنه ټولنه کې ښځه نه تنها باید تعلیم وکړي بلکې سیاست هم وکړي، نو هغه و چې د تر ټولو مخکې خپله خور وړانګ لوڼۍ د سیاست میدان ته راوبستله او په هر ځای کې به په هر سټیج باندې به دی د وړانګې لوڼۍ خور تر شا ولاړ و. که څه هم دی د پښتون ژغورنې غورځنګ کې د مرکزي کور کمیټۍ غړی و، ولې هغه خپل ځای یا خپل مقام د خپلې خور ته پرېښی و. د 2019 کال د فبرورۍ په 2مه د لورلای په یوه سولیزه احتجاج کې ارمان د خپل مبارزې لپاره لوړه بیه پرې کړه. شاهدان ادعا کوي چې د پولیسو ظلمونه د هغه د مرګ سبب شول، خو چارواکو وویل چې دا د زړه د حملې له امله ومړ. د هغه مړینه یوازې د خپلې کورنۍ لپاره یوه غمیزه نه وه، بلکې د هغه د جوړ کړي غورځنګ لپاره یو ستره ضایعه چاغتا افغان شهید نوین شي زدارمان شهید نروي وګ پټاله ودا څه عمر کوي مر شهید افغان شهید مر شهید افغان شهید. ملي شهید ارمان لوڼی په هر صورت باندې یو کامل انسان و. ارمان ډیر کم ژوند وکړي، خو د ژوند په دې کم ورځو کې ارمان د ژوند هر اړخ خپل کوي. ارمان کمال دا و چې ارمان عملی انسان و. ارمان چې هر کار کاوه هغه هر خبره کول هغه له ځان اول ور شروع کول. ارمان که د کامي یا د وطن د خپلواکۍ خبره کوله هغه له خپله کوره له خپله ځانه شروع کړې وه. ارمان که د علم د هنر د پوهې خبره کوله هغه له کوره شروع وکړه، بیا یې د باندې وټولنې ته دا خبره راوړه. خو د هغه مرګ د عدالت لپاره د یو غږ په توګه بدل شو او د پښتنو د حقونو د شهید په توګه یې خپل میراث پرېښود. ملي شهید ارمان لوڼی موږ په دغه ورځ له لاسه ورکړی دی. داسې دی چې د ملي شهید ارمان لوڼي په تلین باندې دا غونډه را جوړه ده. زه چې له قیده راووتمه د کور سره مې چیرې تماس وسو، ما ته مې هغه کوچنی لور وایي چې بابا مقصد کله راځې، اوس خو له جیله راووتې. ما په زړه کې ویل ما لورې ستا خو به دا هیله خو به دې وي که نن نه یي 10 ورځې پس خو به درسمه. ارمان خو داسې سر شیندلی دی چې د ده ماشومان لونه د ده خپل خپلوان د ده مورکۍ لیا د ده خویندې به ټول عمر د ده په هیله سترګې غړوي، مګر ارمان به د دوی د کور په دروازه نه ورننوځي. ما زه له زندانه راوتلی یم، زما ضمیر دا نه برداشت شوي چې زه اول خپل کور ته لاړ سم. ما ته ضمیر دا اجازه نه راکوي زه ځم اول د هغه ملي شهید ارمان لوڼي د تلین په غونډه کې ګډون کوم، د هغې نه پس به بیا ګورو. د ارمان خور وړانګه لوڼي د هغه ماموریت ته دوام ورکوي. د هغې پیغام پښتنو ځوانانو ته ډېر روښانه دی. دا د پوهې او ټکنالوژۍ زمانه ده. د وسلو پر ځای د زده کړو له لارې خپل ځانونه وساتئ. منطقي تعلیمي سیاست یوازینۍ لار ده چې زموږ راتلونکی خوندي کوي. د شهید ارمان لوڼي ژوند موږ ته ښیي چې حتی د سختیو په منځ کې یو کس کولی شي یو حرکت پیل کړي. د هغه میراث د هغو خلکو په غوږونو کې ژوندی دی چې د عدالت او مساوات لپاره مبارزه کوي. اوس هغه وخت دی چې د هغه قربانۍ ته درناوی وکړو، د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ وکړو او په ګډه د روښانه راتلونکي لپاره. د ملي شهید قرباني له وطن سره د مینې مهر دی. ارمان د خپلواکۍ یا د احمدشاهي جغرافیې یو داسې ارمانجن و چې هغه په شاعرۍ کې، په نثر کې، په خپلو خبرو کې د خپل ارمان یا د جغرافیې چې کوم حدود وو هغه بیخي په یو واضح انداز باندې خلکو ته وړاندې. شهید ارمان لوڼي په دې باور وو چې تعلیم زموږ یوازینۍ لاره ده. هغه ډېر زیات فشار په دې راوړلو چې خویندې تعلیم یافته شي. د ښځو تعلیم ته یې ډېره توجه کوله. په دې باور وو چې که چیرې یو خور یوه مور تعلیم یافته وي نو ټول اولاد به یې تعلیم یافته وي. او د دغې لارې نه موږ کولی شو چې د لوی افغانستان هغه ټولې ستونزې حل کړو کومو سره چې موږ د تېرو لسیزو نه